یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نشو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږي خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کوله هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي مونږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس نور بادشاهان دلته کمقل دومره چل عزیزانو خبره دا ده چې هلته خو وزیران هوښیار وو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د خارونۍ او د کارغه کیسه وي کارغه او خارونۍ په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونۍ وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د خارونۍ نه لور غواړي او خارونۍ نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې خارونۍ ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 خارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې خارونۍ ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو خارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګورو د دوی دا جګړه ده خپل عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چرته چې دا قومي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دینه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بایللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه دي زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هېڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ د سیند په غاړه به ناستو روټۍ به یې چېرته پیدا کړه به یې وخوړه د سیند په غاړه به ناستو الله الله به بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دلیم بادشاه یم وی دلې څنګه بادشاه دا ګورې نه جامو ته ټاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست
ستنې نه تارو ایستو سیند ته ستنو غورځوله او راوړئ زما ستن راوړئ چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې وه ولی راوړ ویلوم لیده زه دلیم بادشاه چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه بم درنه پاتې شي دو لاس دختې به ته روان شي بیا ورته څه وایي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروانه نو فاعلم بأنك بعدها محمول دا شپانسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ماته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہي په فقر کې ده بادشاہي په غربت کې ده بادشاہي په دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سهار بېغمه را پاسې هیڅ غم نشته عزیزانو خبره دلته د بادشاہۍ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کېږي ځکه چې د ړندو لاس کې د لارۍ سټیرینګ ورکې د ړندو لاس کې د اسپې واګې ورکې نتیجه به سي ځي به کم طرف انجام به سي خبره د ملک ده دا څه ملک دی بیګا تاسو وکته کروڑونه ډزې هم لیدل که نم دي لیدلي نم دي اورېدلي کروڑونه ډزې کلاشنکوپې بمونه دا پکې خلاصېدل ولې منبري ګټلې ده ته ورشه په کچرو کې وګوره د سړي زوی شوی دی یو ډزې کړی دی تر ننه کیس نه خلاصېږي بیګای ملک ټیپر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوپې وچلې دی په یو سړي کیس رجسټر نشي دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډز کړی تر ننه مې کیس نه خلاصېږي ممبر له 2 کروڑه ډزې وشوې چا پې کیس رجسټر نه اوس دې شله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړې چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی وی عمره دا قرآن یوازې مونږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته وی بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب که ټکو کو هغې دپاره هر څه دي خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور هم را ټټنګ نور لوی چینجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا ښځې سوټې تکي دا میندې پردي لوښي وینځي دا میندې چې دی پردی جامې وینځي
او دا ډنګې راوړې دی ډمګې دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړ دا خدای پیژندلی قوم دلې که خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تاله میګیا که وزر درکم ته خو د خلکو سترګې خوري تاسو خدای پیژندلی دا غریبان دا د شنو چایو غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندلی دلته یو دی د خره غوندې سپېږمې پرون میلادینو سپېږمې خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمې دا خدای پیژندلی خدای په یاره واوره یا به مړ یم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ متیازې ښه ورځ به نه ګورئ دغه تالی سټ به یئ دغه چولی چوک به یئ دغه پردی جارو کخ به یئ تاسو به خدای په خپلو پو نه ودرئ او نه به تاسو له خدای ښه ورځ دا خدای پیژندلی قوم د الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطر وکړه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه دا ملک به تباه شي دا به غرق شي آسماني آفت به پرې راشي لوټه به یې لاندې باد خدای داسې کړي نه دي نوح علیه السلام پیغمبر پکې موجود و او طوفان پرې راغی لوټه یې لاندې باندې پاتې نه شو آسمان د پاس نه اوبه راورولی او ځمکې د لاندې نه یو یو ساس کې به د کوهي تور غرم را پرېوته آسماني آفت به د ملک تقدیر سره لوبې مه اهلیت ځان کې وګوره قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا د ملک مشرایله د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم دکې اهلیت هم شته او که نه سبا به دی د دې ملک ترجماني کولی شي او که نه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړه یې بي بي سي باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره نشته په عالم کې په شرمونو و شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبر تاسو خو د میانو وروڼه یئ تلاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بارم نظر نه لري نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای دپاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبې حکومت ورته قانون رئیس دی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله یې کوي او پلانې څوک کوي دومره کاله کوي ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي که نه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګوته د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کومې بېعزتۍ شي نن په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې واده د چا دی او ښځې پکې د چا وشرمې دي اوس بیا خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته بیا خبره ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه وي لکه دا مونږ چې دا خلق نه وي نور قومونه هغه امریکې غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم
کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری مونږ قوم کې عقل نشته زمونږ قوم عقل تاسو وکتو پرون مو کتو بل ورځ مو کتل دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک دا زمونږ سړي دي دا زمونږ لکان دي او دغه زمونږ ښځې تاسو خیال دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي دا هغه شرمېدلی قوم تاسو خیال راغی نو دې قومونو کې عقل نشته دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیدل نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړو په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړو د ملک تقدیر به کوم خلق جوړي د ملک فیصلې به کوم خلق کوي دا تاسو د چا په لاس کې ورکړو په دې سوچ کړئ خو د کارغان ورونه وای مردار املان دی ولید او پاس په ګرځېدی کان کو پتہ نه لګیدا دلته سوال د عزیزدارۍ نه سوال د رښتې نه سوال د پرې جنبې نه سوال د دیوی چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکو ټانګه ډکه ده او سړی پکې ناست دي او تا د اس په واګې ډیله په لاس کې ورکې دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې ډیله په لاس کې ورکې نو اس په ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندوله په لاس کې ورکې خدای دې مل شي ستاسو مو خدای دې مل شي د دې ملک سوال دلته عزیزه دا نه سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسی جوړول غواړي د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسی ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به جوړولی شي سبا به دې ملک دپاره د قرآن کریم د آئین پالیسی جوړول غواړي ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسی جوړولو پوهي سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي ته وګوره چې دا سړی په دې پوهي د دې داسې مثال دی اوس چاته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای نو د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه نو چې کوم ورانې به یې وکړل بیا فټې مو لعنت آخر د هغې اډو په فټېمو څه پروا نه راتله آخر یې ووایي چې په فټېمو د بجۍ څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي پوزه دې ته په بیخ کې نه غوسه کړي په فټېمو دا بجۍ اډو شرمېږي دا قوم په فټېمو شرمېږي یا هم شرمولو زما هلکومه ږیره مې سپینه شوه عمر ټول تیر شو ما څوک ونه شرمولی بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملا هم شرمېدلی د کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تلی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تلی ویل نه نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه نو مال بس خبره خلاصه وی څنګه ته یې داسې زه یم نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شي نو عرض میں داو چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی د دې قوم د لاس